د نن شنبه ورځې لنډ دقیق او مهم خبرونه. د سرپل قشقري سیمه کې د نفتو له څاګانو د لومړي ځل لپاره استخراج پیل شو. د یادو څاګانو د پرانیستلو په مراسمو کې د قانون او پټرولیم سرپرست وزیر شیخ شهاب الدین دلاور وویل چې په نږدې راتلونکي کې به د سرپل نفتو له څاګانو په ورځني ډول 100 ټنه نفت استخراج شي. د حافظ انس حقانی د حج فریضې د ادا کولو په مراسمو کې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر مولوي امیر خان متقي ویلي چې د پرون اقتصاد د جنگ چاپو او د کوکنارو د کښت او پلور اقتصاد و. نوموړي زیاته کړې چې نن د ملي پانګې ټولې پیسې په رغنیزو پروژو او د وطن په رغولو مصرفیږي. د تخنیکي او مسلکي زده کړو اداره وایي د کرنې او غذایي توکو د پروسس انسټیټیوټ زده کړیالانو د چرګوډو ماشین جوړ کړی دی. د اوسپنې پټلۍ اداره وایي 13 اونۍ د سرطان له 9 تر 15 د حیرتان اقیني او ترغونډۍ اوسپنې پټلۍ له لارې 1,106 میټریک ټنه توکي لیږدول شوي دي. کابل ښاروالۍ وایي په 15مه ناحیه کې د 800 مترو په اوږدوالي د سړک جوړولو چارې روانې دي. د کابل امنیه قومندانۍ وایي د درېیمې حوزې پولیسو 23 تنه د بېلابېلو جرمونو په تور نیولي دي. د کونړ د اطلاعات او کلتور ریاست مسؤلین وایي چې په تیر لوی اختر کې د ډاډمن امنیت له امله 80,000 هیوادوالو د دې ولایت له بېلابېلو طبیعي او تفریحي سیمو څخه لیدنه کړې ده.